انټارکټیکا له واورې څخه ډکه د نړۍ تر ټولو لویه اسرارناکه وچه ده چې په 1821 کال کې د لومړي ځل لپاره پرې قدم کېښودل شو. زموږ په ځمکه کې ټولې 7 لویې وچې شتون لري چې انټارکټیکا یې 5مه لویه وچه بلل کېږي. دغه لویه وچه په بشپړه توګه په لوی یخ پوښل شوې ده او د انټارکټیکا یخ تر 5 کیلومتره پورې ژور دی چې د دې لویې وچې 90% برخه یې پوښلې ده. د دې وچې مکمل مساحت 14.6 میلیون کیلومتر مربع دی چې د پاکستان په څیر 19 هیوادونه او د افغانستان په څیر پکې 20 هیوادونه ځایېدای شي. په دې وچه کې دومره یخ دی چې که چیرته دغه یخ ویلی شي نو د نړۍ د سمندرونو سطحه به تر 200 فوټه پورې لوړه شي. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. د نړۍ د تازه اوبو 80% برخه د انټارکټیکا په یخچالونو کې موجوده ده. که څه هم د جون او جولای میاشتو ګرم موسم وي خو د انټارکټیکا ټول کال تودوخه له -50 سانتیګریډ څخه تر -90 سانتیګریډ پورې وي او همدا وجه ده چې دلته د ژوند تمه 0 ده. په ټوله انټارکټیکا کې یوازې 2 ATM ماشینونه شتون لري. دلته د اوړي 6 میاشتې پرلپسې ورځ وي او د ژمي 6 میاشتې په پرلپسې ډول بیا شپه وي. نه په انټارکټیکا کې د وخت زون تعقیبیږي او نه هم دا وچه د کوم هیواد تر واک لاندې ده. تر 6 میاشتو پورې د لمر د راختو او لویدو پرته دلته د وخت اټکل کول ډیر مشکل وي او همدا وجه ده چې په انټارکټیکا کې د وخت زون نه تعقیبیږي. ډیری خلک دا باور لري چې د انټارکټیکا یخ لاندې ډیر رازونه پټ دي. ځینې خلک باور لري چې د دې یخ لاندې یو بل نړۍ شتون لري. ځینې خلک دا فکر هم کوي چې د دې یخ لاندې د ایلین موجوداتو ځانګړي یخني حالت کې شتون لري او ځینې نور بیا باور لري چې دلته د هټلر پټه پوځي اډه موجوده ده. لنن څخه 11,000 کال وړاندې یو طبیعي ناورین راغی. د دې توپاني ناورین لامل یو داسې ښار و چې هلته خلکو ځانونه خدایان ګڼل. دا ښار بل نه بلکې د انټلانټیس ښار و. ویل کېږي چې د انټلانټیس ښار هم د انټارکټیکا د یخو غرونو لاندې پټ شوی دی. که په ساده ټکو کې ووایو په دې یخې وچه کې داسې رازونه ښخ دي چې څوک یې تصور هم نشي کولی. د تیرو څو کلونو راهیسې ساینسپوهان او څېړونکي انټارکټیکا ته تللي ترڅو دا رازونه عمومي. د څېړنو پر مهال یې داسې رازونه کشف کړي چې نه یوازې دا رازونه یې ژور کړي بلکې دا کار یې لا هم مرموزه کړې ده. تر اوسه له انټارکټیکا څخه له 400 څخه زیات جهیلونه کشف شوي دي چې د یخ د سطحو څخه لاندې پټ وو. په 2009 کې د انټارکټیکا د یخ لاندې د یوې پیشو ډانچه وموندل شوه چې څېړونکي حیران کړل. د حیرانتیا خبره دا وه چې دا ډانچه د کومې عادي پیشو نه وه بلکې د هګیو ورکولو پیشو وه. د تحقیق له مخې د حیوان 2.5 میلیونه کاله مخکې پر ځمکه ژوند کاوه. په 1911 کال کې له انټارکټیکا څخه لومړنی میټیورایټ وموندل شو او تر اوسه پورې له دې وچې څخه 45,000 څخه زیات میټیورایټ موندل شوي. میټیورایټ د سختو ډبرو داسې ټوټې دي چې زموږ له ځمکې سره تړاو نه لري بلکې له نورو سیارو څخه راپرځېدلي وي. له دې میټیورایټو څخه یې ځینې شاوخوا 7,00,000 کاله پخواني دي. په 2015 کې په انټارکټیکا کې یو کوچنی میټیورایټ وموندل شو. څېړنو دا ثابته کړه چې دا میټیورایټ له مریخ څخه راغلی دی ځکه چې پکې داسې بکتریاوې وي چې یوازې په مریخ کې موندل کیږي. په 2014 کې اثاري پوهانو په انټارکټیکا کې داسې څه وموندل چې په حیرانتیا کې واچول. دوی دلته 3 انساني کوپړۍ وموندلې. دا لومړنۍ انساني کوپړۍ وي چې په انټارکټیکا کې موندل شوې وي. دا کوپړۍ د عادي انسانانو کوپړیو څخه بیخي متفاوتې وي ځکه چې د دوی سرونه ډیر زیات اوږده وو. دا ډول کوپړۍ په پیرو او مصر کې هم موندل شوې وي چې ښایي په زرګونه کاله پخوا هم په انټارکټیکا کې انسانانو ژوند کاوه او ښایي د مصر له لرغوني تمدن سره یې اړیکه درلوده. په کال 1911 کې یو ساینسپوه د ټیلر ګلیشیر په نوم په یوه سیمه کې داسې اوبهیز جریان کشف کړ چې د بلډ پالس په نوم پیژندل کیږي. ټیلر ګلیشیر دغه ځای ته د وینې ابشار نوم ورکړ ځکه چې د اوبو پر ځای پکې سره مایعات بهیږي. لومړی فکر کېده چې د دې ابشار دننه وینه بهیږي خو وروسته معلومه شوه چې دلته د مالګو یو ډیم موجود دی چې 3 ځله له نورو اوبو څخه زیاته مالګه لري او همدارنګه دلته اوسپنه هم موجوده ده او هغه اوسپنه چې د ګلیشیر دننه موجوده ده هغه چې کله باندې راوځي له اکسیجن سره یوځای کیږي چې آیرن اکساید جوړوي. په دغه اوبو کې 19 ډوله بکتریاوې موندل شوي دي او د حیرانتیا خبره دا ده چې دا بکتریاوې له لمر او اکسیجن پرته ژوند کوي. د څېړنو او تحقیقاتو وروسته څېړونکو دا ثابته کړه چې دا بکتریاوې هغه سیارو کې ژوند کوي چې لمر او اکسیجن هلته موجود نه وي. لیکن دا بکتریاوې زموږ ځمکې ته څنګه راغلي؟ دغه د انټارکټیکا یو لوی پر اسرار دی.
په 2022 کې څېړونکو د سټلایټ تصویر په مرستې سره انټارکټیکا کې موجود د لارسن بي لاندې یو غیر معمولی نهان ولیده. له دې لیدلو وروسته دا نظر و چې دا مات شوی یخ مخکې له 2021 کې په دې ځای کې هیڅ نهان موجود نه و، یعنې په همدې 2022 کې دغه پیښه رامنځته شوې ده. څېړونکو د دې مات شوي ځای باندې د څېړنو لپاره دلته د ډریل ماشین سره یو ځای کیمره هم واستوه او سوري کول یې پیل کړل. تقریبا 500 متره ژوروالي کې ډریل ماشین ودرېده، ځکه چې په ډریل کې موجوده کیمرې د انټارکټیکا د یخ لاندې یوه عجیبه دنیا ولیدله. د آیس شیلف څخه 500 متره لاندې یو خفیه او پټ سیند موجود و. په دې سیند کې زرګونه او لکونه امپیپوډز موجود وو. دغه امپیپوډز موجودات شریمپ ته ورته موجودات دي. دغه کشف د دې ښکارندوینه هم کوله چې د انټارکټیکا تر یخ لاندې هم د ژوند نښې شته. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د یخ لاندې 500 متره ژور په یو بند سیند کې دغه امپیپوډز له کومه راغلل او څنګه ژوند کوي. د ساینسپوهانو په وینا دلته نباتات هم موجود دي. د دې یخ لاندې حتما نور نباتات هم شته چې خاص ایکو سیستم جوړ کړی دی او د دې نباتاتو په استفادې سره دوی خپل ژوند ته ادامه ورکوي. تر اوسه پورې د سمندر تر ټولو ژور ځای چیلنجر ډیپ دی، دوهم ژور ځای د برونسن ډیپ دی، خو دریم ژور ځای د انټارکټیکا په جنوبي سمندر کې موقعیت لري چې د پکټورین ډیپ په نوم پیژندل کیږي. دا ځای په 2019 کې کشف شو او ژوروالی 2430 متره اټکل شوی دی. پکټورین ډیپ د سونار سکینینګ په مرسته انټارکټیکا ته نږدې کشف شو. په دې کې د سونار سکینر سره سمبال کښتۍ د جنوبي سمندر یخو اوبو کې وګرځول شوه. تر اوسه پورې چې د سمندر پریش نقشه چې د سونار سکینینګ لخوا جوړه شوې وه 1200 ازموینې ولرلې، خو لا هم څېړونکي نه دي پوه شوي چې دا ځای څنګه جوړ شوی او د شاوخوا سمندري پریش سره یې څه اړیکه لري. په 2022 کې د انټارکټیکا څخه تیریدونکي یوه کروز بیړۍ کې موجوده مسافرو په اوبو کې یو لوی جیلی پیش ولیده. د کروز چلوونکي یو سمرسیبل وکاراوه او مسافرو ته د اوبو لاندې د جیلی پیش منظره وښوده. دا یو ډیر لوی جیلی پیش و چې اوږدوالی یې شاوخوا له 33 فوټو څخه زیات و. دې ته د جاینټ پینټم جیلی پیش نوم ورکړل شوی دی. خو حیرانونکې خبره دا ده چې پینټم جیلی پیش عموما د سمندرونو په 3.5 فوټه ژوره ساحه کې ژوند کوي، خو دا د انټارکټیکا د سمندر پر سطحه لیدل شوی دی. تر اوسه پورې څېړونکي دا نه ده تایید کړي چې دا دومره لوی جیلی پیش په دې سیمه کې څه کوي او هغه هم د سمندر پر سطحه. انټارکټیکا کې د یخو ښکاره درو ترمنځ څېړونکو د یخ لاندې د یو پخواني باراني ځنګل شواهد موندلي دي چې شاوخوا 9 کروړه کاله پخوانی دی. دا کشف د انټارکټیکا هغه نړۍ ته اشاره کوي چې ډیر وخت پخوا له منځه تللي وه. دغه پخوانی ځنګل له واورې څخه ډک د سمندر ترڅنګ موندل شوی دی چې پکې موجوده د ونو ریښې، زړي او همدارنګه تخمونه موندل شوي دي. د زیاتو څېړنو کولو وروسته معلومه شوه چې دا د کریټیشیو پیرویډ دورې پورې اړه لري، هغه وخت چې د ځمکې په فضا کې د کاربن ډای اکساید کچه لوړه وه، له امله یې دلته تودوخه هم لوړه وه. دغه فصل انټارکټیکا ته داسې نقشه ورکړې وه چې هر لور ته آبادي او رنګارنګ ونې زرغونې شوې وې. د دې سربیره په 1909 کې له دې ځایه راوتلو سکارو دا ښودله چې د انټارکټیکا باراني ځنګل په میلیونونه کاله وړاندې دلته موجود و چې اوس مهال یې فوسیلونه سون موادو ته اوښتي دي. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.